السلام علیکم هیله لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه در ښایو چې کله هم زموږ د ټیک ټاک پاسورډ هیر شي، مطلب هغه مونږ نه هیر شي، نه به موږ څنګه ټیک ټاک اکاونټ کلوو. نو ډېرو ملګرو ته مسله وي هغه اکاونټونه جوړ کړي، هغه بیا کلوېدلو طریقه نه وي ورسي. نو چې کله هم تاسو ټیک ټاک ته راشئ هغه اوپن کړو، لاندې به یو آپشن وي سیک اپ، کوم آپشن دی سیکنډ اپ. نو په دغه باندې به کلیک وکړو، پر اسره لکیره کې تاسو کتلی شو چې کوم ټیپ کې زه هم د ډیش بولم. نو دغه باندې به تاسو کلیک کوئ په دې طریقې سره. نو دا آپشن ټولې په ټیک ټاک کې، نو ټیک ټاک کې به سلو شو کوم د سیګنال په آپشن دی په دا باندې به کلیک وکړو. دلته به تاسو بیا لاندې لوګ ان آپشن وي، په دا لوګ ان باندې به کلیک وکړو. دلته به تاسو پر فرست نمبر آپشن باندې کلیک وکړو. دلته به تاسو کوم د پیل نمبر 1 آپشن دی، لاندې کوم د ایمیل یوزر نیم آپشن دی. نو دلته به دغه راوړو، په دغه کې به دلته فارګیټ پاسورډ آپشن وي، په فارګیټ پاسورډ باندې به کلیک وکړو. دلته به تاسو دوه آپشن دي که تاسو آی ډي مطلب په فون نمبر په نمبر جوړه کړي په باندې به کلیک وکړو، که په ایمیل جوړه کړي په ایمیل باندې به کلیک وکړو. نو دلته چې کله هم تاسو راوړو نو دلته به خپل مطلب مو په ایمیل جوړه کړي، نو ایمیل به دلته ولیکو او نیکسټ پې کړو. نو دغه به اوس یو کوډ سینډ شي، دا اوس یو شپږ انسټي کوډ سینډ شو. تاسو به لاړ شو خپل جیمیل ته، چې کوم جیمیل اپلیکیشن دی زه در ښایم، نو دغه به تاسو هغه سینډ وي. یا که تاسو په نمبر جوړه کړي نو ډایرکټ به تاسو ما نمبر که په هر موبایل کې وي هغه به کوډ سینډ وي ایم ایس په ذریعې سره. نو مو جیمیل باندې جوړه کړي یو آی ډي، نو تاسو کتلی شو موږ سره دلته جیمیل به کوډ سینډ وي. ما دا بل جیمیل استعمال کړی و، نو ما بل اپلیکیشن راخیستی و، نو ما به دغه بل اپلیکیشن راوکړی. تاسو چې کوم ځای نه هم جیمیل اوچت کړی مطلب په اکاونټ کې جوړ کړی وي هر نمبر اپلیکیشن نه وي، نو هغه به تللی وي. سکرین باندې کتلی شو موږ دا کوډ ریسیوډ شوی مطلب راغلی، نو دا کوډ به زه اوس هلته پیسټ کړم. بیا که چا آی ډي مطلب فیسبوک سره ټچ فیسبوک جوړه کړي نو لاندې هملته فیسبوک آپشن و، نو په فیسبوک باندې چې کلیک کوو بس اټومیټکلی به تاسو آی ډي اوپن شي. تاسو چې کله هم د ټیک ټاک آی ډي جوړوئ نو هغه تاسو په جیمیل یا په نمبر جوړوئ، فیسبوک کې مه جوړوئ، ځکه تاسو د ټیک ټاک آی ډي فیسبوک سره ټچ جوړ کړو، فیسبوک آی ډي خرابه شي نو ټیک ټاک آی ډي هم ورسره خرابېږي. کوډ چې کوم تللی نو هغه بس دلته ایډ کړو. څه کتلی شو دلته به تاسو ته مطلب نوی پاسورډ آپشن درکړي، دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکړو. نوی پاسورډ چې کوم دی ډېر ملګري سره دلته دا پرابلم وي ډېر پرې نه پوهېږي. دلته تاسو داسې پاسورډ به ورکوئ لاندې کوم د کرښه مې راته کړي وو دا شګون دا هیشټیګ دي دا پکې لازمي استعمالوه، مطلب پاسورډ به تاسو سټرانګ استعمالوه. په دغه کې به ان سی هم وي، اے بي سی کې به هم ټکي وي او کیورډز چې کوم دي دا پکې هم وي. زه یې اوس کوم مطلب ما والا پاسورډ تاسو ما استعمالوه، دا نه سټرانګ ساخت ورکوو، خو لکه په دې طریقې سره دا ان سی چې کوم د اے بي سی کې کوم کیورډز دي او کوم د راغلي هیشټیګ دي دا به څوک کې لازم استعمال کړو. دا نه پسې کوم درې لکیرې نو دا ټیک مار ولګېدی مطلب لوګین کوم آپشن دی نو دا سور شو، چې کله هم د سور شي نو پاسورډ به بیا صحیح شو، بیا ټیک ټاک ایکسیپ کېږي. نو دلته به پاسورډ دا طریقې سره سخت سټرانګ ورکړو، نیکسټ پې کړو. نو تاسو به ما اکاونټ اوپن شي چې کوم تاسو ته پاسورډ نه اوس ده. په دې طریقې سره تاسو فرګیټ کوو، که په نمبر آی ډي جوړه کړي نمبر فرګیټ کوو، هلته به لیکو فون نمبر، یا په ایمیل وي نو په ایمیل سره، یا که فیسبوک سره ټچ وي نو صرف فیسبوک باندې کلیک کوو هلته به ډایرکټ به تاسو آی ډي اوپن کېږي. نو موږ سره ما اکاونټ اوپن شو، که ویډیو خوښ شي ضرور در سره لایک کړو، که تر اوسه پورې په چینل باندې چې در سره ضرور سبسکرایب کړو.